نو څه وویل ته مسلمان یې؟ د ما خپرونه موضوع نن د دې ده چې زه تاسو وایي ته دعا کوې چې زه مسلمان یم، تاسو اوس موضوع زه چېړم چې ته مسلمان یې. د تا د ایمان او اسلام سره تا څه کار ده؟ ویرې نشته. ته څنګه دعا کوې چې زه مسلمان یم؟ دا ورته وایه. د ما د اسلام او له مذهب او له هېڅ سره د تا کار نشته. اوس راځه دغه ځای ته راسه، ځون مسلمان که د خلکو ته دا عرض وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین او سپکاوي پرې ښودلو ته تیار یاست که نه؟ خبره داسې ده که نه، څوک څه کله توهین کوي هغه اوله د زنوز وایي، د څه هر څوک نه وي، هغه شاوي که سني وي، پوه شوې؟ هغه خپل دین احتیاط نه لري. شاباس، افرین. خو ته اوس ما ته دا ځواب راکړه، ته زه اوس نه صحیح دی که ګوره، ما تاسو ته دا خبره کړې ده، رضا صاحب لیک ساړه وخوره، په سړو مزغو باندې راسه په خبره ځان پوه کړه. تاسو همیشه وایئ چې د قاري شفیع الله مؤمن اختلاف جوړ کړی ده، که نه دا خبره کوئ؟ یوانه د سیخ خټوله او شدا ول مو د پیګو خط چوک د موغ لري خپل ځای خپيږي. صحیح ده. اوس راسي ما پرون تاسو ته اعلان کړی ده چې زه تاسو د ټول عمر دی پاره پرېږدم، اهل سنت والجماعت به نور د تاسو نوم نه اخلي. تاسو یو اعلان دا وکړئ چې موږ به د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین او سپکاوی نه کوو. د سیده کنه دو خبره غلطه لته چې ټول عمر په پدون ته مقابر کې نه خپل چې د متقابر کې شو پرس کوي چې ار سړی خبره صحیح ده، مسلمان هم شکر الحمدلله مسلمان. نه پامو ده وای دا خبره غلطه ده چې څوک به د صحابه کې مخ صحیح کنه قابر کې مخ صحیح مخبل اعمال خو چې ته منه خو چې ته مدرسې مو پرس کې صحیح ده. مو واورید دې ته مطلب مو واورید الوا مخ سره خلاص اسو خبر مسلمانانو واوریدل وای دا خبره غلطه ده چې څوک وایي چې رسول الله د امهات المؤمنین د صحابه او توهین بنه کوي، دا خبره وای غلطه ده. بالکل. او څوک چې وای کوي هغه وای ولد زنا ده. د باړه چنار والو چې څوک د رسول الله د صحابه او توهین کوي دغه هغه صاحب درته وی چې ټول د زنا پیداوار یاست. ما نه دي درته ویلي بیا د شنو چې قاری صاحب توهین وکړه. ښه مهرباني وکړه. تیار یا دغه خبر چې څوک به در پکې دي سر سړی هغه دی وایي دا ریکارډ در سره وساتئ، دا لایف در سره وساتئ، دغه 2000 مؤمنان مسلمانان شاهدان کم و زیات دلته د دوی اغاګان ناست دي، د دوی مشران ناست دي، د موږ د لایف داسې لایف نه وي چې دوی نه یې ورته ناست. دوی دې شي ته پرېښودلو ته تیار نه وي. د اهل سنت اخلاص مو ولیدل، د اهل سنت صداقت مو ولیدل. آغا صاحبی آغا صاحب موږ نن په دې خبره کوو چې تاسو به د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین توهین پرېږدئ، موږ به تاسو پرېږدو. تیار یاست؟ تیار یې. چا نه چې نبی علیه السلام ویلي چې دا صحابه دي او چا نه ویلي چې دا صحابه نه دي. صحیح ده که نه؟ نبی علیه السلام به یو ځلې په دوم قدم کې کړو، په اول قدم کې قرآن چې چاته ویلي چې د رسول الله ټول صحابه دي بیا یې منې؟ ته ما ته خو وښیه که نه چې کوم ځای کې ویلی چې قرآن ټول ویلي صحابه دي. الله جل وعلا وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. الله جل وعلا وایي چې رسول الله سره چې څومره صحابه وو. بل ځای کې الله جل وعلا وایي لکن الرسول والذین آمنوا معه. څومره صحابه و چې ایمان راوړی د رسول الله سره او له رسول الله سره ولیدلی ده، لهم جنات تجري، د دوی دپاره جنتونه دي. الله وایي په قرآن عظیم شان کې د دغه صحابه و توهین و سپکاوی پرېښودلو ته تیار یاست؟ زه ټیک ده دا مې در سره ومنله. اوس زما یوه خبره ده. خبرې زه نورې نه کوم. یوه خبره ده. نه صحابه و د امهات المؤمنین ما خبره اورا خبره باندې نه پوهېږم. مشره خبره اورا